د ښځې څلور داسې علامتونه چې دې نه پته لګي چې دغه ښځه دوکه بازه ده. هغه کم څلور علامات دي، نو په دې ویډیو کې درسره د دوکه بازې ښځې هغه څلور علامات شریکوم. ویډیو به راسره تر اخره پورې ګورئ چې ستاسو ژوند هم د داسې ښځو نه بچ شي او په خپل ژوند کې یو ښه فیصله واخلئ او یو ښایسته او وفادارې ښځې سره واده وکړئ او ژوند ورسره په مینه محبت تیر کړئ، نه چې داسې ښځې سره چې هغې کې دغه څلور کاره موجود وي او دغه څلور علامات یې وي، نو ستاسو ژوند به برباد وي. دغه ښځه دوکه بازه ده. کله تاسو دا سوچ کړی دی چې یو داسې ښځه د خپل خندا، د خپلو خبرو، د خپل انداز نه د دروغو نه رښتیا جوړوي؟ دوکه صرف جسماني نه وي، کله ناکله دغه دوکه جذباتي هم وي او دغه ډیره خطرناکه وي. داسې ښځې خو ظاهره محبت ښکاره کوي او تا سره مینه کوي، خو در اصل څه د مقصد دپاره هغه تعلقات جوړوي. اولنې د داسې ښځې په خبرو کې به اکثر خوږوالی وي، خو کله چې خبره د احساس وي نو هلته به خاموشي پاتې شي. هغه خو ستاسو خبرې اوري خو د زړه نه. هغه خو ستاسو خبرو باندې افسوس کوي خو همدردي پکې نه وي. دویم علامات: د ټولو خلکو پټ رازونه وي. خو که یوه ښځه خپل رازونه پټول شروع کړي، موبایل میسجونه او د روزمره معاملات پټول شروع کړي، نو پوه شئ چې څه غلط شروع دي. دریم: دوکه بازه ښځه به اکثره د خپل جرم پټولو دپاره به په مخامخ کس باندې الزام لګوي. څلورم: چې پیدا یې درکې وي نو تا سره به وي او ستا په خوا کې به وي، خو چې پیدا یې ختمه شي نو لرې به شي درنه. او داسې ښځې دپاره رشته یو ډیل وي، نه چې محبت. نو کتونکو دا هغه څلور علامات چې کومه ښځه کې وي، دغه ښځه دوکه بازه ده او د داسې ښځې نه ځان ساتل پکار دي.